د غږیزو کتابونو معزز اوریدونکو، په دې برخه کې مو تاسو ته د دښتې لیلې ناول چمتو کړی دی. د دښتې لیلې ناول محمد جان یار لیکلی. هیله ده چې په مینه یې واورئ. د شمس الدین اکا د سترګو لیدلی حال، ستاسې د وطن د لیلې په دښته کې څه تېر شوي. 2004 کال، کولن ښار، جرمني. حاجي ګل اغا تازه له وطن نه راغلی و. ستړې مشي مې ورسره وکړه. د کلي نور خلک هم د هغه ستړې مشي ته راغلي وو. ما ته یې په غوږ کې وویل، دا خلک چې ولاړل بیا به در سره خبرې وکړم. وړاندې د کټ لنګۍ ته مې تکیه وکړه. ناستو کسانو خپلو کې ډېر څه سره وویل. ما ته تمه پیدا شوه او زړه کې مې له ځان سره وویل لکه چې حاجي ګل نوې کیسې له ځان سره راوړې وي. چا راته د چایو پیاله ونیوه او یو غړپ مې ترې وکړ. مخکې راغلي کسان وار په وار پسې وتل تر څو چې ټول ولاړل. هغه له دروازې نه په منډه راستون شو. په 2 ګامونو زما خوا ته راورسېد. لومړی مې ترې پوښتنې د هغه د کورنۍ د غړو وکړې. خوله یې ونیوه. د روغ ناروغ سم ځواب یې رانه کړ. ما وې څنګه غلی شوې؟ واضح خبرې کوه. هو رښتیا تا ویلي و دا خلک ولاړ شي بیا به درته یو څه خبرې وکړم. هغه څه خبرې دي؟ هغه لومړی سوړ او سیلی ویست. لږ غلی شو. بیا یې داسې وویل، د ویلو کیسې نه دي. زه خواته ورنږدې شوم. ما وی اوس خو به څوک راسي، اوس خو به یې خامخا راته کوې. هلته ما ته کیسه کوه. ویلې قسم دی ما ته چې دغه کیسه چا کوله د سر ویښتان مې نیغ ودرېدل. د ویل جلال آباد کې د یوه اونۍ مخکې زموږ د یو خپلوان دکان مخې ته د سپینې ګیرې یو سړی چوپ ناست و. زه په ډېر ادب سره د هغه خواته ورنږدې شوم. ما وی کاکا جانه د کوم ځای یې؟ هغه یو لاس په امسا ایښی و. ویلې بچیه د مومندرې یم، خو په مزار شریف کې مې مځکه او کور شته دی. د سپین ګیرې زړه ډک و. سم راته راګویا نه شو. زه ورنږدې شوم. ورته ومې ویل کاکا جانه که تکلیف درته نه وي ټوله کیسه راته وکړه. ده ویل وړوکی وم. مور مې پخوا له ځانه سره بیولی و. پلار مې 100 کاله پخوا ترکستان ته تللی و. زه او مور مې پسې وروسته هلته ولاړو. وزیر محمد ګل خان مومند دې خدای وبخي. ډېر پښتانه یې قطغن، زمیندور، مزار شریف، کندوز، بغلان او پلخمري ته انتقال کړي وو. شیرخان ناشر، نازک میر دوی کندوز آباد کړی و. هغوی هم پښتانه ور انتقال کړي وو. شاړې مځکې آباد شوې وې. پلار مې دې الله په جنت کړي. ویل به یې چې لومړی دا ټول کندوز شاړ او ځنګل و. د وخت په تېرېدو سره ورته خلک راتلل. شاړې مځکې آبادولې. تاجکو، ازبکو، لږکیو، ترکمنو هم پکې ځای پر ځای کلي ودان کړل. لارې او سړکونه وویستل شول. د خلکو تګ راتګ زیات شو. مینه او دوستي ورځ په ورځ زیاتېده. مور مې راته کیسه کړې وه او راته ویلي وو چې د 3 کالو به وې چې د لاتبند په لاره په یو زوړ واګون ګاډي کې پلخمري ته په 2 شپو او 2 ورځو کې ورسېدو. او دا یې هم ووی چې په زیاته لاربندي مې په خره وړې وې. د هغې وخت سړکونه خو د نن د لاتبند او د وابمیغ زرین لارې خو په غرونو کې په کړپونو او ګړنګونو کې تللې وې. په زیاتو ځایونو کې به خلک له موټر نه کوزېدل، په خپلو پښو به تلل. په 100 شپو ورځو کې به یې قطغن ته ځانونه رسول. په دغو مځکو کې تګ راتګ ځکه سخت و چې شرمخانو او لیوانو به خلک تاړل. د خلکو تګ راتګ ډله ییز و. 100 تنه به سره یو ځای کېدل. بیا به له یوې سیمې نه بلې سیمې ته ورتلل. وروسته بیا یو نیم ګاډی یا موټر پیدا شو. سړکونه ووهل شول. د خلکو لږدېدنه لږ څه اسانه شو. بچی زما لږ لږ یادېږي چې لومړی موږ په پلخمري کې اوسېدلو. زه چې کله لږ رالوی شوم
په ښو بدو وپوهېدم، پلار مې په حق ورسېد. هغه مې مومندرې ته راوړ. څه موده پس مې مور مړه شوه. هغه مې هم خپلې پلرنۍ هدیرې ته راوړه. څه پیسې مې چې درلودې د مور او پلار په مړینه کې ولګېدې. زه له یوه ورور او 2 خویندو سره پاتې شوم. له بغلانه مو کندوز ته د تلو نیت وکړ. په خپلو پښو تر کندوزه ولاړو. په 2 ورځو کې تر کندوزه ورسېد. موږ په کندوز کې پوره 1 کال تېر کړ. د خلکو سره به مې د شاړو مځکو په آبادولو کار کوو. هغوی به غله دانه راکوله. 1 کال وروسته بیا مزار شریف ته کډه شو. د مني شپې ورځې وې. هوا مخ په یخېدو شو. هلته مو یو ځای او بل ځای شپې ورځې تېرولې، تر څو چې یو وطندار له ځاره سره شولګرې ته بوتو. هلته مو واړول. په دغه وخت کې مې ورور لږ سره زلمی شوی و. خویندې مې لا وړې وې. 100 کاله مې له یو ارباب سره کار کوو. ورور مې هم را سره په کار کې بوخت و. هلته د ناقلینو لوی کلی آباد شوی و. شاوخوانو د پښتنو کلی آباد شوی و. هر چا ځان ته مځکه اخیستې وه، باغونه جوړ کړي وو. هره خوا ښه شنه ښکارېده. په 3 کالو کې مو یو څه پیسې پیدا کړې. مځکه مې واخیسته. ما هم ځان ته کلا جوړه کړه. د کلا مخې ته مې باغ او باغچه جوړ کړ. ځان ته مې واده وکړ. ورور ته مې هم کوژده وکړه. لږ موده پس مې څو استحقاقه ځمکه نوره پسې واخیسته. پوره غله دانه به مې کېدله. مالداري مې ډېره وه. په دې وخت کې رانه اوبه وغوښتې. ویلې بچیه، که تکلیف نه کېږي یو څو ګوټه اوبه خو راکړه. اوبه مې ورته راواخیستې او ور مې کړې. هغه په 1 ساه اوبه وڅښلې. جام مې ترې ونیو. ما وی کاکا جانه ستا نوم څه دی؟ ده ویل خاورې شمسدین. ښه کاکا کیسه کوه. ویلې خدای ښه مالداري او زمینداري راکړه. ورور ته مې داسې واده وکړ چې 2 شپې او ورځې مجلسونه کېدل. خویندې مې هم واده شوې. الله را باندې ښې شپې او ورځې راوستې. هغه لږ غلی شو. بیا یې وویل خو اوس زر زر یې سترګې ورپولې. په ګیره یې لاس تېر کړ. په دغه حالت کې زما شک پیدا شو. ما وی کاکا جانه ولې اوس څنګه؟ هغه بیا خپل سر راواړو او وی ویل بچیه ورکې کړه. په اوس خبرو کې څه خوند نشته دی. په دې وخت کې دکاندار 1 پیاله چای ورته راوړ. ما ورته د چایو پیاله ورکړه. کاکا جانه دا چای وڅښه، خو اصلي کې صبره ته خامخا کوي. پام چې کوم شی درنه پاتې نشي. ټوله کې صبره ته سمه کوي. هغه 2-3 ګوټه له پیالې نه وکړه. خپل څادرې منظم وغوړه او سم پې کېناسته او ویې ویل په اوسنیو کیسو کې ټولې بدبختیګانې دي. ښه څه پکې نشته. داسې څه نشته چې ما خوشحاله کړي. په غیر له بدو پیښو نه غوږ ونیسه. اوس به درته یوازې خپله کیسه او د سترګو لیدلی حال ووایم. زما درته غوږ دی کاکا جانه، کیسه کوه. بچیه بلا دې واخلي. رښتیا ده چې د ظاهر شاه بابا په پاچاهۍ کې ډېره ښه دوره وه. آرامي وه. هر چا هوسا ژوند درلود. دا خبرې نه وې. له داود خان نه نیولې ان تر نن پورې 1 ورځ له بلې نه بدتره ده. ښه ورځ مو ونه لیده. جګړې دي، مرګونه دي، د کلو او ښارونو ورانول دي. دا څه بد حال دی. موږ خو له پلار نیکه نه مسلمان یو. په همغه پخواني اسلام باندې مو ښه ټینګه عقیده ده او هر څه بدل شول. د طالبانو په وخت کې خو بیخي بل ډول کارونه وشول. ګیره لنډه ده، ګیره اوږده ده. د اسلام دین یې په ګیرې پورې وټک. آخر یې داسې کار وکړ چې د افغانانو تاریخ او فرهنګ یې یو څه زیانمن کړ. د دوی دغه ټولو کارونو د دنیا پام ځان ته راواړو. نتیجه یې دا شوه چې وحشي امریکایان او انګریزان راوخوځېدل او زموږ ملک یې ونیو، په موږ مسلط شو. په دې وخت کې شاوخوا یې پام وکړ او ویې ویل له ډاره څه نشو ویلی. زړونه مو له سرو وینو ډک دي. اصلي خبرې ته راځم. 3 میاشتې مخکې موږ د بلخ په شولګره کې وو. حالات ورځ په ورځ را باندې خرابېدل. جګړه له یوې بلې ته تودېدله. امریکایان او انګریزان چې کله مزار شریف ته راورسېدل، په طالبانو یې سور اور راښکته کړ.
شمالي ټلواله د دوستم ملیشې د امریکایي قواو سره یو ځای شو. په طالبانو یې بریدونه پیل کړ، ښار یې لوټې لوټې کړ. ویل کېدل چې امریکایان یې B-52 د طالبانو په مرکزونو بمونه راغورځوي. دغه ظالم شی چې استعمالوي د طالبانو پړی مړی سره وشکول. یاره ته به ور په خدای وکړه چې سانه مې کتله. داسې شیونه استعمال کړل چې د طالبانو ماتې ورته ډېر اسانه وه. که نه هیچا هم فکر نه کو چې طالبان به دومره په اسانۍ مات شي. مرګونه او جنګونه کلیو ته راوغځېدل. د ګیلم جم او رباني ټوپک والا په کلیو راوختل. د پښتنو هر کلی به یې امریکایي فوزونو ته په ګوته کوو. ورته ویل به یې چې دا ټول طالبان دي. هغوی به هوایي بمونه پرې راغورځول. د کلیو بې ګناه خلک، ښځې، ماشومان او بوډاګان به یې قتل کړل. د پښتنو په کلیو کې څوک ژوندي نه دي پاتې. که پاتې وي نو هغه بیا روغ نه دي. یوه ورځ مې د خپل آس زین کړ. د یوه خپلوان پوښتنې ته تلم. خپلوان څوک و؟ خو هغه زما زوم و. ډېر سخت ټپي شوی و. ما وایي چې پوښتنه یې وکړم. په سره غرمه کې له کوره ووتم. د زوم د کور په طرف مې حرکت وکړ. د هغه کور په بالاحصار کې و. کله چې زه هلته ورسېدم د بالاحصار په کلا سخته جګړه روانه وه. زه په چالاکۍ سره د زوم کور ته ورسېدم. د هغو له کلا نه تور سرې راووتې. پام مې ورته کوو، ټولو ژړل. زه لاس نه راکوز شوم. زر زر ورغلم. په دروازه کې مې لور مخې ته راغله. ورخطا له ژړا نه یې سترګې سرې رااړولې وې. هغې سمدستي زما خواته رامنډه کړم او چیغې یې جوړې کړې. په غېږ کې مې ونیوله. ما ویل څه خبره ده؟ ویل خبره له خبرې وتلې ده. بادر خان یې نن ښخ کړ. بچي مې حیران پاتې شول. ما ویل دا څه وایي؟ په ورخطایي سره دننه کلا ته ننوتو. کتل مې چې په کلا کې څو تنه سړي او ښځې سره ناست دي. یو ملا هم په حجره کې ناست دی. څوک چې نوي راځي هغه یو د قرآن مجید سورت وایي او دعا کوي. په حجره کې کېناستم. څوک تلل او څوک راتلل. په کلا کې ګڼه ګوڼه زیاته وه. یو سپین ږیري په جګ اواز وویل ورونو راځئ چې اوس نورو شهیدانو ته ورشو. ټول خلک پاڅېدل. له یوه سړي نه مې پوښتنه وکړه. ما ویل وروره نور هم څوک مړه شوي دي. هغه په ډېره خواره لهجه راته وویل چې په بالاحصار او نورو کلیو کې بې شمېره خلک یې وژلي. دننه په بالاحصار کې مړي پراته دي. لا جګړه روانه ده. امریکایي او انګلیسي قواوې د طالبانو بیخ ویستلی دی. طالبان خو څه کوي؟ د کلي بې ګناه پښتانه یې ټول قتل کړي. دا خلک د کلي نورو مړو ته ورځي. ما ویل وروره زه به هم در سره ولاړ شم. ویې ویل ولې نه؟ هو راځه. پوښتنه یې رانه وکړه. ویې ویل ته د کوم ځای یې؟ ما ورته ویل زه د شولګرې د لوی کلي یم. د اختر محمد د زوی بادر خان پوښتنې ته راغلم. خو له بده مرغه چې په مړي یې واوښتم. موږ لا په خبرو کې وو او مخامخ په یو کوڅه ور روان وو. تلو تلو وړاندې یو جومات مخې ته راغی. ډېر خلک پکې راټول شوي وو. چا اودسونه کول، څوک په لمانځه ولاړو. موږ هم زر زر اودسونه تازه کړل. جومات ته ورننوتو. د ماسپښین جمع ودرېده. په پای کې ملا صاحب دعا وکړه. ملا دا هم وویل چې لاس پورته کړئ. الله تعالی جل جلاله دې له موږ څخه دا شر نور لرې کړي. شهیدان دې الله وبخي. او څوک چې زموږ خاورې او زموږ خلکو ته په بده سترګه ګوري خدای دې پخپله ووهي. په آخر ته دعا کې ملا امام وویل ورونو د شهیدانو لیدو ته به ټول ورشو. وخت کم دی چې د ښخېدو وخت را رسېدلی دی. ملا مخکې شو، نور خلک ورپسې شول. د جومات تر څنګ یوه کور کې 3 تنه شهیدان شوي وو. لومړی د هغو لیدو ته ورغلو. دعا مو ورته وکړه. بیا د کلي په یو وړاندې کوڅه کې 6 تنه نور شهیدان شوي وو. د یو تن صورت روغ و، مګر نور 15 تنه بیخي سوځېدلي وو. له پېژندګلوۍ نه وتلي وو. خلکو خپلو کې سره غلي غلي ویل هغه نور مړي لا دې نه هم ډېر سوځېدلي دي. په څنډه کې مې د یو کس نه پوښتنه وکړه ملګریا نور هم څوک مړه شوي؟ هغه راته
په ډډ وکتل. راته یې وویل ته څومره بې خبرې، ته لا تر اوسه نه یې خبر. ما ویل نه وروره، د بل ځای نه راغلی یم. سر یې راته د کلي د کوزې کوڅې ته ګوته ونیوه. ویې ویل هغه لوړ چنار وینې؟ ما ویل هو. د هغه چنار څنګ ته یو ژوره سیمه کې د یوه کلي 23 تنه هلته یو ځای قتل شوي دي. د غومره مړو ښخېدل څومره ګران کار دی. بیا مې بله پوښتنه ونه کړه. پوه شومه چې پښتانه یې تباه کړي دي. د کلي او ټول مړیان تر ماښام تورتم لګېدو پورې ښخ شول. زه ناوخته د لور کور ته وخوځېدم. تورتم لګېدلی و چې د هغوی کلا ته ورسېدم. په دروازه کې څو تنه هلکان ولاړم چې یو تن پکې زما لمسی و. هغه دننه نه ویستم. حجره کې خبرې اورېدل کېدې. سر مې دننه کړ چې کتل مې خپلوان څو تنه سره ناست و. ټول په خپل ځای ودرېدل. ما ورته د مړو ښخېدو کیسه تېره کړه. هغوی وویل چې موږ همدا دی اوس ترې راغلو. ښه شول ټول مړي په عزت سره خاورو ته وسپارل شو. اختر محمد چې د 15 کالو سړی و هغه هم لږ شېبه وروسته راننوت. یو بل خپلوان ورته ډوډۍ راوړه. په حجره کې ناست کسان ډوډۍ ته کېناستل. له چای او ډوډۍ نه وروسته ځینې کسان کورونو ته ولاړل. یوازې اختر محمد او واړه یې پاتې شول. تر نیمې شپې پورې مې هغوی ته تسلي او ډاډ ورکاوه. شپه مې ورسره سبا کړه. سهار وختي مې آس زین کړ. له هغوی نه مې رخصت واخیست او د کور په لورې مې آس قمچین کړ او حرکت کې شوم. ماښام تېر خپل کلي ته ورسېدم. څنګه چې د لویې لارې نه د کلي په لومړۍ کوڅه کې مې آس ورو کړ، په کوڅه باندې مخامخ را روان شوم. لا یوه ټوټه مزل مې نه و کړی چې وړاندې د کوڅې په منځ کې د خلکو ګڼه ګوڼه وه. تورتم د ځینو کسانو سره لاټینونه وو. د کوڅې بل اړخ ته را روان وو. یوه سړي مې غږ وکړ، وروره ودرېږه، یوه پوښتنه درنه وکړه. هغه پښه نیولی شو، ودرېد. زه یې خواته ورنږدې شوم. وروره څه خبره ده؟ په دغه کوڅه کې ولې دومره ډېر خلک را روان دي؟ حتما څه کیسه ده؟ هغه راته په حیرانۍ وکتل او ویې ویل ولې ته خبر نه یې؟ نه زه خبر نه یم. خیر خو دی؟ خیر چیرته دی؟ د ملک کاکا 2 زامن یې د شلګرې په دوکانونو کې وژلې دي. له آسه کوز شو. سمدستي مې زړه درزا پیل کړه. وروره د کوم ملک؟ د دې کلي خو یو ملک دی. نو ملک افسر خان نه پیژنې؟ دا څنګه او دا کله؟ په مغزو کې مې کړنګ شو. هغه زما تره یادوه. راځه نورې خبرې پرېږدم. خو سیدا جان او میرا جانې نن ماسپښین دواړه وژلې دي. سبا 8 بجې ښخوي. نور نو په ځان پوه نه شوم. سمدستي مې ځان ورسوه. آس مې په دیره کې وتړه او زه د کلا دروازې ته روان شوم. دومره ورخطا وم چې پښې مې لړزېدلې. نږدې لوېدلی وم. په دروازه ورننوتلم. د ښځو ژړا او ویرونه مې غوږونو ته راورسېدل. د کلا په دالان کې خلک راجمع وو. پام مې چې وکړ وړاندې برنډه کې 2 جنازې پرتې وې. ښځې ترې شاوخوا ناستې وې. ټوله زه ولیدم چې ور روان وم. زما په لیدو د ژړا غوږونه لا پسې زیات شو. ورخطا مې ځان ورسوه. د دواړو جنازو د شهیدانو د کټونو په بازوګانو مې لاسونه کېښودل او ور پرېوت. بیا مې ځان ونه پېژنده. تر ډېره وخته پوره په کلا کې د ویرونو چغې پورته کېدلې. کاکا مې راغاړې و. سلګو نیولی و. هر چا په زوره ژړل. لږ په ځان پوه شم. د کټ بازو ته چا کېنول. زړه مې راټینګ کړ. اوښکې مې پاکې کړې. ایله دومره مې له خولې ووتل. دا څنګه چل شوی دی؟ کاکا مې په ژړغوني غږ راته وویل بچیه دا یې ماسپښین د شلګرې په دوکانونو کې وژلي دي. د کلي نور کسان هم وژلي دي. په دې وخت کې له بیرون څخه یو تن راغی. داسې وویل هدیرې ته یې مړي راوړي دي. خلک په هدیره کې راټول شوي دي. ناوخته دی. دا مړي راواخلئ. خلک له دواړو جنازو نه تاو شول. ښځو او نرو د کور لوی وړو ویر جوړ کړ. جنازې پورته شو. د کلا ته دروازې پورې تر څو چې جنازې وتلې د ویرونو له وجې کلا لړزېدله.
په بیړه سره جنازې له کلا نه ووتلې. د کلا په دروازه کې ښځې او ماشومان ودرېد. د سیدا جان او میرا جان مېرمنو خپل ویښتان شکول، چغې وهلې، تر څو چې دواړه جنازې له سترګو پناه شوه. دا جنازې په منډه خلکو هدیرې ته ورسولې. د هدیرې په څنګ کې لوی میدان و. نورې جنازې هم پکې ایښول شوې وې.